زړه ته رانږدې مینهوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاست. دوستانو د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې له تاسو یوه غوښتنه لرم که چیرته مو زموږ د یوټیوب چینل ټیکنیکل عبدالاحد نه وي سبسکرایب کړلی مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او بیا د بیل په تڼۍ کلیک وکړئ او ورپسې په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته د ټولو څخه د مخه در ورسیږي. دوستانو په تیره ویډیو کې تاسو ته مو ویلي وو چې راتلونکي ویډیو به په دې باره کې جوړو چې څنګه کولی شو د یوټیوب چینل سبسکرایب کړو. د دې لپاره دوستانو تاسو باید لومړی په یوټیوب کې خپل د جیمیل اکاونټ خلاص کړئ. کولی شئ دوستانو تاسو هم په ویډمیټ کې د جیمیل اکاونټ خلاص کړئ. دوستانو زه راځم ویډمیټ ته. دوستانو کله چې تاسو ویډمیټ ته راغلی د هغه څخه وروسته به تاسو ته بیا یوټیوب راشي. دوستانو بیا به په یوټیوب باندې کلیک وکړئ. دوستانو لږ انتظار وکړئ تر څو دغه کرښه ورسیږي او زه تاسو ته په عملي بڼه باندې وښیم. دوستانو ویډیو لږ سکیپ کوم تر څو ویډیو اوږده نه شي ځکه چې انټرنیټ ډېر زیات ضعیفه دی. دوستانو کله چې یوټیوب ستاسو خلاص شي او په دې کې کومه د یوټیوب د جیمیل آی ډي تاسو په یوټیوب کې خلاصه کړې وه نو لومړی به تاسو هغه آی ډي بنده کړئ. زه تاسو د آی ډي د بندولو طریقه هم ښایم. دغه زما لوګو ښکاري په هغه باندې به کلیک وکړئ. په هر جیمیل چې ستاسو خلاص نو په دغه لوګو باندې به کلیک وکړئ او بیا به د هغه څخه وروسته په سویچ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دوستانو کله چې مو په هغه باندې کلیک وکړ د هغه څخه به وروسته ایډ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په ایډ اکاونټ باندې کلیک وکړ نو تاسو به خپل د جیمیل آی ډي په دې کې داخل کړئ. دوستانو زه د جیمیل آی ډي په دې کې خلاصه کړم او بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ دغه څخه وروسته او بیا د هغه څخه دلته راځي انټر یور پاسورډ. بیا به خپل پاسورډ په دې کې ولیکئ. دوستانو کله چې تاسو پاسورډ ولیکئ نو بیا به هم په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په نیکسټ باندې کلیک وکړ د دې څخه وروسته به دوستانو ستاسو د جیمیل آی ډي په یوټیوب کې خلاصه شي. دوستانو لږ انتظار وکړئ تر څو موږ سره اپډیټ یا کنفرم کار وکړي. دوستانو راځم زه اوس په کنفرم باندې کلیک کوم. دوستانو دا دی زموږ د جیمیل آی ډي په یوټیوب کې خلاصیږي. لږ انتظار وکړئ دوستانو. دوستانو کله چې مو د جیمیل اکاونټ په یوټیوب کې خلاص کړ دغه څخه وروسته دوستانو تاسو راشئ په دې سرچ باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په سرچ باندې کلیک وکړ او تاسو هر یو چینل غواړئ سبسکرایب وکړئ نو بیا به دغه چینل نوم ولیکئ دلته. دوستانو زه دغه د چینل نوم لیکم. کله چې مو نوم ولیکه نو بیا به هم په دې کونج کې سبسکرایب ته یا به په دې باندې کلیک وکړئ یا به په دې غشي باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو دغه چینل راواخلئ او هغه په خپله خوښه باندې سبسکرایب کړئ. دوستانو دغه غونلی چینل دی ما سره یې راواخیسته نو بیا به په دې چینل باندې کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو غواړئ د چا چینل سبسکرایب کړئ لومړی باید تاسو د هغه چینل یو ویډیو وګورئ تر څو یوټیوب بیرته د هغه څخه دغه سبسکرایب وانخلي. زه راځم دوستانو یو ویډیو باندې کلیک کوم تر څو د دې دغه سبسکرایب حساب شي او یوټیوب یې ورڅخه بیرته وانخلي.
دوستانو کله چې تاسو ویډیو وکتله د هغه څخه وروسته دوستانو د هغه چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو دغه څخه وروسته تاسو په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او بیا به په بیل باندې کلیک وکړئ او بیا په آل باندې ترڅو هر ویډیو تاسو د ټولو څخه مخکې ترلاسه کړئ. دوستانو دا و د چینل کې د سبسکرایب کولو طریقه. که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو د سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. دوستانو په راتلونکي ویډیو کې چې زه تاسو سره بیا د ټیکنیکل عبدالله چینل له لوري مخامخ کیږم. اوس چې هر چیرې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ. تر بیا د الله په